د افغانستان او زیمبابوې سیریز د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC خو د زیمبابوې کرکټ بینډ یا د پول ممبرشیپ یې ځنډولی دی. نو اوس به د افغانستان او زیمبابوې هغه سیریزونه چې دوی په خپل منځ کې لري آیا هغه به ترسره شي یا به هم ختم شي. په دې اړه ټول معلومات درکوو. که هر چا یاران TV یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. د افغانستان او زیمبابوې په دغه کال او هم په 2020 کال کې سیریزونه درلودل. خو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د افغانستان او زیمبابوې بنگلادیش سیریز چې په همدې کال کې د بنگلادیش په کوربتوب پیل کېدو، نو په دغه سیریز کې زیمبابوې به ونه لوبیږي. دغه سیریز کې به په افغانستان او بنگلادیش سره ولوبیږي. امکان لري چې د لوبې پر ډیروالي به هم وغږیږي. یعنی مطلب له 3 شلاوریزو یا 4 یا 5 لوبې به ترسره شي. همداشان د نورې ODI او ټیسټ لوبې به هم زیاتې ترسره شي. همداشان د زیمبابوې 19 کلنو لوبډله چې د نړیوال جام ته یې کوالیفای کړې وه اوس به پکې نه لوبیږي. همداشان کله چې د زیمبابوې په کرکټ بورډ باندې بندیز ولګید، نو د افغانستان کرکټ لوبډلې لپاره ډېر ښه چانس دی. هغه ځکه چې د افغانستان په سیریزونو کې به زیاتوالی راشي. هغه هیوادونه چې له زیمبابوې سره سیریزونه درلودل هغه به کوښښ وکړي چې هغه سیریزونه له افغانستان سره ترسره کړي. نو دا د افغانستان لپاره ښه چانس دی تر څو بیا دوی په خپلو نمرو کې مخته ولاړ شي. نو آباد اوسئ، ښې شېبې، ښه وختونه. په مهربانۍ سره دغه ویډیو لایک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي.